راشي بل ور باندې غږ کوي جواله که زو بل بیا بوکسر کې وزیر کوم خالص ښکلې مدرسې زموږ د دین باغچې زموږ بلې هر کور کې کړي د علمیت ډېوې زموږ تر څو خپل اولادونه تعلیم ته هڅوي د زړه نه ورته چکچک وکړي هغه ماشومانو چې تعلیم کړي هغه بیا بل رقم دي هغه ماشومانو چې تعلیم کړي هغه بیا بل څه رقم دي کله چې دروازه وټکي چې راوځي اولینه خبره لري ماشوم شي کاکا سلام علیکم وعلیکم السلام کاکا پلار دې چې پلار دې چې وای کاکا غوږی پیډه کوي وای کاکا راځه چې وځکا کاکا دې چې مې پلار دوم چې کاکا مې راغلو دا خبره سره کوي هغه ماشومانو چې درس تعلیم نه ویل کړای نه ویلې هغه بیا بل کمی دروازه چې وټکي ورور یو شی راوځي دی ونه سپیلنه او تو په ځان نه د شاخه راوځي دلته یو وخت دلته یو دلته ورګه پلان کې ځان مګري ځنې خلک وایي چینایان چې دا په تجارت کې اول دي هغوی په خود اول دي ولې هغوی خو تعلیمونه کوي زمونږ د تجارت بل نه کړه د هغوی تجارت بل نه کړه یو څوک فکر وکړي افغانۍ تجارت دي چین ته وایي ما ته یو سل دانې یخچاله جوړ کړه چینایان چې وګورې ګوره دومره خلک دي پټې پټې سترګې لکه بې خوبه چې یو ته یې قرض ورکړه شل دانې درې نه پېژنې چاته زموږ قرضدار نه ټول یو رقم نو د دې په خاطر هغې خلکو تعلیم کړی یو تجارت کوي چې ما د سل یخچاله جوړ کړه هغوی څه کوي اول خپل ماشین را واخلي په ما خپله ژبه ورته لګوي ته پرې نه پوهېږي وایي په دې درته جوړ کړم ته وایې نه دا خو ډېر قیمته ده بیا درته وایي وایي په دې درته جوړ کړم دومره اخلاق در سره وکړي تر څو یخچال در باندې خرڅ کړي چې موږ بل رقم تجارت ده ولې دا تعلیم ورته تړلی ده یو چا څلور پلاسي کالوګانې کړي چې 1200 حساب کې 800 یو نیم سره حساب کې 600 یو با عزت سره ورته راځي ودرېږي وروڼه لوګان منصور دي دا سره کوم حرکت کوي تعلیم نه ده کړی یو سل نوي ورته یو نیم سل نه کېږي ډرور خولې ته یې ګوره لوګان دی سر ته یې ګوره سر یې ګوره لوګان ټول بازار در باندې خبر تعلیم خو هغه شی ده وروره چې هغه تا جوړوي ابو بکر ولد صابر خان کوزانی اعتماد ماشاءاللہ صحرا بچیا چکه आप भी गई बचिया माशाल्लाह چې د نپوهۍ جرړې ورکې شي او نه ښکاري چې د نپوهۍ جرړې ورکې شي او نه ښکاري پاک الله دې ښکلې کړي نورې زمانې زموږ ښکلې مدرسې زموږ د دین باغچې زموږ بلې هر کور کې کړي د علمیت ډېوې زموږ بلې هر کور کې کړي د علمیت ډېوې زموږ تل به یې عظمت الله خود په خپل قلم ستایي تل به یې عظمت الله خود په خپل قلم ستایي خدایه ته یې وساته واتلې څهرې زموږ
بلې هر کور کې کړي د علم انتخاب به زه کومه اول ماشومان نه پوښتنه کوم اول نمره به څوک وي څوک شکریا څوک ده خدیجه به څنګه وي دا بل څوک ده مدیر صاحب محترم زما په نظر باندې عمومي اول نمره یې دغه شکریا ده دا خان آغا خان سره یو ځای دغه ډالۍ موږ ورکوو چاته هم ورکړه او هغې ته واچوئ دماغې دی دماغ دی بیا خفه کېږئ به نه دا ده ښه دا میینه ده کومه دي زره کم نشته راشه پرې واچوئ مدیر صاحب اعلان مو خپله کوئ چې د دې ګټونکی څوک دی د دې ګټونکی هغه څوک دی د ده لاحقته لرله او همدغومره زحمت یې ویستلی همدغومره ګوره دغه مقام چې ګټل شوی دا چاته څوک خیرات نه ورکوي نه د چا نه اول نمرې عمومي د ټول مکتب ماشاءالله عمومي اول نمره کوي شنو ماشاءالله او دلی والد صاحب پلار هم موجود دی نور هیله کوو چې پلار یې ریشم څومره خوشحالي داری هم موجود دی څومره خوشحال دی د خوشحالۍ احساس دی پاکی عاقدی زموږ بلې هر کور کې کړي د علمیت ډېوې زموږ نومان استاد غوږ زموږ د دین باغچې زموږ بلې هر کور کې کړي د علمیت مبارک دی کاکا زه به چا دا وهله دا نابغه چې ولاړ په خپلو کارونو کې کامیاب یو ورځ د انجینران ډاکټران پیلوټان او غټ خلک شي ما دې طرف نه تاسو ټول ته مبارک قربان اوسم ماشاءالله ټول نه د خوشحالۍ خبره خدا ده چې عمومي اول نمره جنۍ راغله مبارک دی موږ کوشش کوو په جنکیانو باندې تعلیم ډېر لازمي دی باید موږ کوشش دی چې په جنکیانو باندې زده کړه وکړو او یو خاص پیغام د دې کورنۍ ته مور او پلار ته آفرین دي پلرونو باندې چې خپل اولادونه تشویق کوي او څنګ په څنګ ورسره د حاجي صاحب ولاړ ته زه واقعیت نه د دې په لیدو باندې ډېر خوشحاله شوم مخکې مې لږ سترګو کې وخت دې په خاطر راغلې نو دا واقعیت د افتخار ځای ده چې پلار یې تر څنګ ولاړ ده خپل په اولادونو تعلیم کوي لا دې ورته وځلیږي او خدای دې داسې ورځ راوړي چې غټه ډاکټره سي د دې وطندارانو د ناروغانو تداوي دا وکړي او دا نورو همسایه ملکونو ته لاړ نه شي لا دې ورته مبارک ډېر مبارک شه چې د ناپوهۍ جرړې ورکې شي او نه ښکاري پاک الله دې ښکلې کړي نورې زمانې زموږ بلې هر کور کې کړي د علمیت